هغه ورځ چا راته وی مونږ یو مولا دی د ډم جنازه یې کړې ده مال راشه چې درته وښیم ما د دومره ډمانو جنازې کړي دي چې پشمار کې نه راځي ولتام کړي دي مال قسم په خدای چې کړي ما د ډم جنازې ما کړي د ډمو جنازې ما کړي د آرامیانو جنازې ما کړي ما اوس څه چل کې په آرام کې نه مالي ډم غریبه سے بدنام دی ډم خزبرګ دی اخیټه د پاره ډم توپ کوي اصلي ډمان خدا شوقي ډمان دا یو سړی خبره ده یو سړی ډم توتو نامه و ډم توتو نور ته یادوي کنه دا یاد کې ډم توتو هغه ډم توتو به ډولکی ته ګډېده چرته د سین ناغه غاړه د ډولکی आवाज اورېدلې نو سب لامبوې شروع کړی دا اوس چې د سین منځ ته تللی دی نو دې غاړه د بل ډولکی आवाज شروع نو کله هغه طرف ته مستار شروع شي نو دې بیا خوا دغه شي چې دې خوا مستار شروع شي بیا دې خوا چې اوس کم یو تلاړ شم نتیجه دا چې ستړی شو په دا منځ کې غرق شو بیړی تباه مونږ دم توتو ډلې مونږ تر هغې پورې ښیو چې څه پېښ نه وي وی ورون آفس ته یو سړی راغی چې راشه زمونږ کور کې ختم دی هغه ورته سم پخ کړي ویل کیر ویل کیر څنګه شی دی وی جی کیر سپین غوندې شی هغه سپین څنګه وی سپین داسي لکه بطه اړوند ورته وی بطه څنګه نو د هلک ورته لاس داسې کوکړی غوندې دی او د بطې شکل یې ورته جوړ کړی دی نو د حافظ لاس یې اغستی دی د بطې داسې مخوکه غوندي او داسې سري او لاندې نه داسې غټه غوندي اړوند ورته بچیه زه ستا کور ته ختم ته نه ځم وی چې ولې وی دا کیر خو ډېر کوږ دی خوراک سره به مې مری کې ونښلي د دې داسې مثال دی د دې ممبرانو د روټي خلاص د دې داسې مثال دی لکه د بادشاه د کوره تور باټینګل راووته نو ملا د پیازه یې وزیرو چې وزیرو نو بادشاہ ویلی ملا دو پیازه ته چې ملا دو پیازه صاحب دا تور باټینګن خو ډېر ښه شی دی هغه ویل او صاحب قربان دی دا دومره ښه شی دی چې تور باټینګن د سبزیانو بادشاہ دی او تاج یې په سر دی تور باټینګن پاس لکۍ غوندې نه وی صاحب تم بادشاہ تاج دی په سر دی او دام د ټولو سبزیانو بادشاہ دی تاج یې په سر بادشاہ ٹھیک ویل سبا بیا پاخه کوي چې سبا بیا تور باټینګن راووته بادشاہ ته کې خو خوند به نه ورکړي ویل مولا د پیازه صاحب وی چې ها صاحب وی دا تور باټینګن خو ډېر خراب شی دی وی صاحب کدا ښه شی وی نو د ده په سرمن د چینډخ په شان نه وه تور باټینګن په سبزیانو کې خراب شی دی سرمنې ته وګوره د چینډخې سرمن او د دې تور باټینګن یو شان بادشاہ د لاسه ونیو ملا د پیازه ویل وجنم دی په ټکي اوس ته سر قلمو پرون دی ویل چې د سبزیانو بادشاہ دی تاج په سر دی او نن دی تی چینډخ جوړ هغه ویل بادشاہ قبله عالم د سرمن غواړم زمونږ تور باټینګن سره څه کار دی چې ښه دی که خراب دی مونږ خو بادشاہ خوشحاله وو چې کوم شي ته ښه ووایي مونږ تاجم ور په سر چې کوم ته خراب ووایي مونږ چینډخ آخر ستا دا دومره مهربانۍ به ازمو په څه چې ستا هر خبرې سره مونږ لبیک ونه وایو تاسو خو